د پوهنې وزارت د تیر اونۍ مهمې کړنې د پوهنې وزارت د ښوونکو او اداري 8150 بستونو لپاره د رقابتي ازموینې پایلې چې مخکې اخیستل شوې وه د یوې مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې اعلان شوې. د غونډې په پیل کې د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق ګډونوالو میلمنو او خبریالانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یادې رقابتي ازموینې اخیستلو پروسه بریالۍ وبلله او څرګنده کړه پورته ذکر شوې ازموینې د ازموینې ملي ادارې په همکارۍ په ښه نظم او بشپړې روڼتیا سره واخیستل شوې. د دایکنډي ولایت پوهنې ریاست له لوري په دیني مدارسو کې د 40 خالي بستونو ډکولو لپاره ازموینه د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوي رحمت الله قندیلي په حضور کې ترسره شوه. د دایکنډي ولایت شهران ولسوالۍ اړوند د مملوک لیسې د ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره چې 2.5 جریبه ځمکه کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت د یادې ولسوالۍ د خلکو لخوا د همدغې لیسې جوړولو لپاره وقف شوې وه، نن د دایکنډي ولایت پوهنې رئیس په حضور کې کېښودل شوه. د لیسې دغه ودانۍ چې 8 درسي او 4 اداري خونې به ولري په پلان کې ده د عامو خلکو په مرسته د 600,000 افغانیو لګښت سره ورغول شي. د پوهنې وزارت د ښوونکو د ګمارنې له کړنلارې سره سم د پکتیکا ولایت په ګومل، یوسف خیل، خوشامند، نکه، چهاربران، سروبي، اورګون، یحیی خیل او سروزي ولسوالیو کې د 9 بابا ښوونځیو لپاره د ښوونکو ګمارلو په موخه ازموینه واخیستل شوه. د کابل ولایت پوهنې ریاست کارکوونکو او مسؤلینو لپاره د راپور لیکلو او آنلاین راپور ورکولو په نوم یو ورکشاپ پرانیستل شو چې 4 ورځې به دوام وکړي. د خوست ولایت د ولسوالیو پوهنې آمرینو لپاره د کاري او عملیاتي پلانونو چمتو کولو تر سرلیک لاندې 2 ورځنی سیمینار ترسره شو. او وروستی خبر همدا چې د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو د 1.4 میلیون افغانیو په لګښت 2 جریبه ځمکه پوهنې لپاره وقف کړه.